اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل بدن کے علامات اسم آنس کے الف ولام یا حرف جر در اولش باشد چون الحمد و بزید الى آخره. نو د دې فصل تر بل فصل پوری نو پدې عبارت سره غرض د مصنف بیان د درې خبرو دی. هغه درې خبرې دا دي چې اوله خبره بدا مونږ ته مصنف بیانې چې یولس علامات به ذکر کوي د اسم سره د مثالونو سره چې په تیر درس کې مونږ ته توطیه او تمهیدی بیان کړو نو هغه تفصیل بدل ته ذکر کی. او دویمه خبره اته علامات ذکر کول د فعل او سره د مثالونو سره. او دریمه خبره یو جامع علامه به ذکر کوي د حرف. لنډه دا چې مصنف بنن مونږ ته پدې کې درې خبرې کوي: د اسم علامات، د فعل او د حرف سره د مثالونو سره. نو دلته مصنف فرمایي چې فصل بدن کې علامات اسم آنس وی پوشه چې علامات د اسم هغه دي. اوس علامه وی نخیتا علامه او خاصه دا دواړه لفظین مترادفین دي، معنی یو ده، یعنی ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره. هغه څه چې مونږ کیږي په دې کې دا بل څه کې نه مونږ کیږي. یعنی چې کله یو علامت په یو شی کې وکتل نو دا علامه به بل کې نه وي. نو تب دې علاماتو باندې دا پیژنې چې دا اسم دی او دا فعل دی، دا حرف دی. نو د اسم علامات دا دي چې اول با الف لام وي، که الف و لام یا حرف جر وی. الف لام یا حرف جر در اولش باشد چې په اوله کې وي. چې کله په اوله کې الف لام دی ولیده او یا حرف جر دی ولیده نو پوه شه چې دا څه شی دی، دا اسم دی. ځکه چې دا ته یاد نه کی چې اسم علامات څه شی دی او فعل، نو تب بیا په دې کې هغه پیژنې نه. نو تا ته ځکه دا مصنف ذکر کوي چې په اول کې به الف لام وي. نو دا الف لام مثال ورکړي الحمد، او د حرف جر مثال وګورئ بزیدن، با وګورئ. نو دا د اسم علامات شو. اول اسم علامت دا دی چې په شروع کې به الحمد وي، یعنی الکتاب دام ویلی شي. دویم علامه د اسم دا چې په شروع کې به حرف جر وي، لکه بزیدن او دا بسم الله وګورئ. تاسو نور ډیر مثالونه تاسو ویلی شئ. دا دو علامات د اسم شو. یا تنوین، یا به تنوین وي در آخرش باشد چون زیدن، یا به کلمې په آخره کې تنوین وي. نو چې کلم تاسو په آخره کې تنوین وکته نو پوه شه چې دا څه شی دی، دا اسم دی. زیدن، بکرن، خالدن. نو دریم علامت شو. یا به مسند الیه وي، یا به مسند الیه وي. مسند الیه مخکې مونږ ویلی دی چې څه ته وایي، چې هغې طرف ته اسم فعل اسناد شوی وي. اسم یا د فعل اسناد شوی وي. چون زید قائم، چون زید قائم، زید چې دی دا ولاړ دی. او د فعل علامات به زه تاسو ته ویم زید نصر، زید نصر. چې څنګه ما تاسو ته بیان کړ چې اول څه شی زید قائم، دویم زید نصر. نو اول مثال کې زید طرف ته د ولاړې اسناد شوی دی چې اسم دی. دویم مثال کې نصر اسناد شوی دی چې فعل دی. نو مسند الیه څه ته وایي؟ مسند الیه هغه ته وایي چې هغې طرف ته اسم یا د فعل اسناد شوی وي.
نو چې کله اسناد شوی نو دام د علاماتو د اسم نشو. یا مضاف باشد و یا به مضاف وی یا به مضاف وی. مثال چون غلام زیدن چې بدی کې غلام چې ده دا مضاف ته زیدن مضاف الیه ده ځکه چې د اضافت شوی دی چا طرف ته چې اضافت شوی هغه ته مضاف الیه وی. نو پنځم علامه شه دا شو چې مضاف بوي نو دا پنځم علامه د اسم شو. او ورپسې چې دی مصغر بوي مصغر باشد چون قریشون مصغر بوي لکه قریشون. نو هغه اسم چې یو شیز قلت او حقارت بیانوي نو هغه ته مصغر ویل کیږي. نو د دې چې دی درې صيغې راځي په وزن د فعیلن فعیلون نو دا درې وزنونه راځي. یعنی داسې تاسو قرآن عظیم شان کې وګورئ د مصغر مثال یا بنی لا تشرک بالله ای بچوړیا الله سره څوک مشرک وا. نو دام د اسم د علاماتونه یو علامه ده لکه چې دلته مثال ورکړي یا منصوب باشد یا به منصوب وي. نو دا غي علامت دا دی چې کلمه اخره کې بس شي وي یا مشدد نسبت والا وي لکه چون مثال ورکي بغدادیون. نور مثالونه تاسو ویلای شي لکه مکیون مدنیون هندیون. دام د علاماتو د اسم نه ده. یا مثنا باشد یا به تسنیه وی رجلانی یا امرأتانی کتابانی وغیره. دا د اسم د علاماتونه یو علامه ده. یا مجموعه باشد چون رجال او یا به جمع وی مثال رجال. دام د اسم د علاماتونه یو علامه ده. نمبر علامه د اسم چې دا هغه به موصوف وي یا موصوف باشه چون جاء رجل عالم. اوس وګورئ رجل موصوف دی او عالمون چې دی دا صفت دی. نو موصوف هم د علاماتو د اسم نه یو علامه شو. یعنی رجل فاضل اوس فاضل چې دی دا صفت دی. او یو لسم نمبر علامه د اسم چې دی تای متحرک اخره کی وی. تای متحرکه پیوند چون ضاربتون وی تای متحرکه هغه پوری پیوسوی چې تاسو وګورئ ضاربتون نو تای متحرکه چې دا پیوند نو دا د علاماتو د اسمنا یو علامه شو لکه ضاربتون. نور مثالونه تاسو ویلای شي صالحتون ډیر مثالونه راځي. نو علاماتو د اسم نه مونږه یو لس علامات مونږه ذکر ک چې هغه یو لس علامات دادي چې اول شروع کې به الف لام وي او دویم چې شروع کې حرف جر وي دریم کلمه په اخره کې تنوین وي سلورم مسند الیه وي او پنځم چې د مضاف وي شپږم مصغر وي اوم چې منصوب وي او اتم نمبر تثنیه وي او نهم نمبر جمع وي لسم نمبر موصوف وي یو لسم نمبر تای متحرکه په اخره کې وي صالحتون. نو دا د علاماتو د اسم نه یو لس علامات مونږه ذکر ک. اوس دینه پس مصنف فرمای چې وعلامات فعل انس کې قدر اولش باشد و علامات دلته اوس یو فائدہ ذکر کو. فائدہ به دا ذکر کو ممکنه ده چې کم طالب العلم په ذهن کې یو شوبه راشي چې تثنیه جمع فعل هم وي مثلا ضربا یضربانی نصرو ینصرون بیا دواړه اسم علامات څنګه شو
څنګه علامات؟ نو علامت خو هغه ته وایي چې بلکې نه وي کنه. نو جواب دا دی چې فعل دا صیغې تثنیه او جمع وي نو په اعتبار د فاعل سره وي او فاعل اسم وي چې مثال کې ذکر شو وهونکي دوا مدد کوونکي ډېر کسان. نو تثنیه او جمع په اعتبار د فاعل سره وي او نه د فعل سره. نو علامات فعل آنس کې قدر اولش باشد وی علاماتو د فعلنا یو علامه دادا چې قد په اول کې وي لکه مثال ورکړی دی قد ضرب. او دویم فرمای چې یاسین باشد یا بسین وی لکه سیضربو زرد چې وهل به وکي. یا با د فعل علاماتو نه بل علامه دادا یا سوف باشد یا به سوف وی چون سوف یضربو قریبه ده چې وهلو کی. یا حرف جزم یا به حرف جزم وی لکه چون لم یضرب لم یضرب. یا ضمیر مرفوع متصل پیوند او یا به وی ضمیر مرفوع متصل آخره کی وی آخره کی بی لکه ضربتا ضربتی ضربتو ضربت دا واحد مذکر حاضر صیغه او ضربتی دا واحد مؤنث حاضر صیغه او ضربتو دا واحد متکلم صیغه شو. نو ضمیر مرفوع متصل په اخره کې بوي په اخره کې بسی شی وي پیوند بوي پیوس بوي. یا تای ساکن یا په اخره کې څه شی وي تای ساکن وي تای ساکن اخره کی وی لکه مثال ضربت ضربت. نور مثالونه هم راتلی شي دې سره یعنی علمت علمت چې واحد مؤنث غایب صیغه ده. او بل علامه د فعل چې دا اغا یا به امر وی امر باشه چون اضرب اضرب. نو دام دا علاماتو د فعل نه ده اضرب. او نور هم راتلی شي صیغې لکه اکتب انصری اضربنا اسمعوا. نو دام د علاماتو د فعل نه یو علامه ده. یا به نهی وي چون مثال ورکی لا تضرب وهل مکوا. وعلامات حرف آنس وی علامات د حرف هغه دی کې هیڅ علامات از علامات اسم و فعل درو نبوت وی چې علامات د اسم او د فعل هلته نوي. نو لنډه دا شو چې مونږ اسم او فعل علامات ذکر کله چې یو کلمه کې اسم یا د فعل علامات نوي نو هغه به حرف وي. نو حرف د وجینا دو کلمو په منځ کې ربط پیدا کیږي. حرف د وجینا دو کلمو په منځ کې ربط پیدا کیږي. زبط تاسو ته یو درې مثالونه درکم د پوهې او د فهم د پاره چې تاسو په دې باندې پوه شئ. یعنی په دو اسمونو کې ربط څنګه پیدا کیږي. دو اسمونو په منځ کې هغه داسې چې زیدون فی الدار. نو فا د وجې نه دا وګوره ربط زیدون هم اسم دی او دار هم اسم دی. نو دو اسمونو په منځ کې فی راغلی چې حرف دی دواړو په منځ کې ربط پیدا کړی دی. دو فعلونو کې ربط پیدا کوي. مثال اریدو ان اقرأ القرآن. اوس وګورئ دو فعلونه دي په منځ کې حرف راغلی دی ربط پیدا کړی دی دواړو فعلونو. او دویم چې دا چې یو اسم او د یو فعل په منځ کې ربط پیدا کوي یعنی کتبتو بالقلم. اوس وګورئ پهله فعل دی ورپسې حرف راغلی دی بیا اسم راغلی دی. نو یو اسم شو یو فعل شو په منځ کې با راغلی ربط لپاره. نو دا حرف راځي چې دو اسمونه یو ځای کې دو اسمونه یو ځای کې یا دو فعلونه یا یو اسم یو فعل. نو موږ په دې فصل کې درې خبرې ویلې. اول علامات د اسم چې یو لسو او بیا د علامات د فعل چې هغه اتو بیا هغه نه پس علامات د حرف مونږ ویلې چې څه شی او هغه علامات د حرف دادي چې په هغه کې نه د اسم علامه وي نه د فعل علامه وي. نو دا علامه ده حرف شو. نو اوس راځو علامات د فعل چې مونږ اتو ویلې چې علامات د فعل چې دي هغه څو دي. علامات اول نمبر چې په شروع کې لفظ تقد وي او دویم
چې په شروع کې سین یا سوف وي او بل چې حرف جزم په شروع کې وي بل ضمیر مرفوع متصل په اخره کې وي او بیا تای ساکن اخره کې وي امر وي نهي وي نو دا علامات د حرف شو نو علامات د فعل شو او علامات د حرف څه شو علامات د حرف دا شو چې هغه علامات چې نه په اسم کې وي نه په فعل کې وي نو هغه علامات د حرف شو